د سلو کالو جادو ولې نه دی، د سلو کالو بندش ولې نه دی، د سلو کالو سحر ولې نه دی پتا باندې، یا د سلو کالو نظریبت پتا باندې ولې نه دی. آیات الکرسی مبارکه بشیرو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د یو داسې زبردست آسان وظیفه در کوم، لږ تکلیف به تیر کې، لږ مشکل به تیر کې، خو د ټول عمر د مشکل نه بخلاص شي، د ټول عمر د غم او تکلیف او د ټینشن نه بخلاص شي. ګورئ مخکې مې د رشتې دپاره وظایف ورکړیو او ډیرو ملګرو هغه کړیم دي، الحمدلله ډیرو خویندو ته خدای پاک په هغې باندې مسله حل کړیم ده، او ما د هغې میسیجونه یا د هغې دغه نه دي شیر کړي تاسو سره، وجه دا د ما سره یو امانت دی او بس هغه ما سره دی او زه پې خبر یم. نو راځئ زه تاسو ته اسانه وظیفه بله در کومه. کمې ورونه خویندې مې چې داسې دي چې د هغې د نخرو والا کار نه دی، خفه کېږئ به نه، د نخرو والا کار داسې چې یعنې د خوښې او د دغه او دې شیونو پسې ډېرې زیاتې منډې تړلې نه وی، او هسې عمر په تېرېدو د رشتې ورپسې نه راځي او همیشه په رشتو کې رکاوټونه او بندشونه او یا د کم ورور دپاره ګرځي، څوک تلاش کوي یوه ښه کورنۍ او کورنۍ نه میلاویږي، زړه ورته ستړی شه زړه، یا مثلا د یو چا کویدن شوې ده خو اوس واده نه کیږي او قسمه مشکلات او رکاوټونه ورپکې راځي، کله یو رکاوټ کله بل رکاوټ، کله یو مشکل کله بل مشکله. راځئ وظیفه لږه ګرانه ده انشاءالله، خو د ټول عمر راحت دی. بیا ښه وظیفه لږه ګرانه ده او زما خاص چله ده، او د دې اجازت به زه صرف هغه خلکو ته ورکومه چې په کمنټ کې یا په دغه کې خامخا ماته یو ښایسته زبردست الفاظ استعمال کې چې نور خلک د دینه مستفید شي، چې نور خلکو ته هم خدای پاک فایده ورسوي. بل دا چې مخکې نور مسلمانانو ته ولیږي هغه خلکو ته به زه اجازت ورکوم. په نورو ویډیوګانو کې ما داسې نه دي ویلي، په دې کې ځکه وایم چې دا زما یو خاص وظیفه ده، یو خاص چله مې ده، او په دې باندې زه د خپله دم هم کم خلک چې زما خواته راغلي دي هغوی ته به پته وي بالکل باقاعده چې زه د آیتونه د دم دپاره هم استعمالوم. نو راځئ لیټ کومه مو نه انشاءالله چې د رشتې هر قسمه مسله دي ده، که بندش دی پکې، که عمر د سیوا کېږي لګیا دی او عمر دی په تېرېدو دی او بیا په زړه کې دی دا شک دی چې هسې نه اوس به زما رشته نه کېږي د دې نه وروسته، د یو ورور دی د هغه دپاره کورونه تلاش کوي او یو ځای کې ګرځي او بل ځای کې ګرځي او هېڅ رشته نه میلاویږي او په تکلیف کې دی غریبه. نو راځئ د دې دپاره د ټولو نه اسانه وظیفه دا ده د آیت الکرسي او بل طاقت هم درته ښیم. ما په آیت الکرسي باندې مستقل یو ویډیو هم جوړه کړې وه، نو راځئ چې یو طاقت یې درته بله مخیمه چې د سلو کالو جادو ولې نه دی، د سلو کالو بندش ولې نه دی، د سلو کالو سحر ولې نه دی پتا باندې، یا د سلو کالو نظریبت پتا باندې ولې نه دی. آیت الکرسی مبارکه بشیرو کې 101 مرتبه آیت الکرسی، 101 مرتبه آیات الکرسی، او اوس د قرآن یو بل آیات د تخیمه دا آیات مبارکه 101 مرتبه ودا ہوئے، او په اوبو باندې به ځان ته دم کې په یو بالټي کې اوبه کې د پاغې کې خپې کې دا اسانه طریقه ده. جادو ګرم مزاج لري، نو د ګرم مزاج دپاره به ته یخ مزاج د ځان سره یو ځای کې یعنې په یخو اوبو کې به خپې کېدي او دا وظیفه به بیا شروع کړي. که د باندې بل کس وکړي نو دا به ډېره ښه وي، او که بل کس یې نشي کولی په خپله باندې ځان ته وکړي نو هم بهتره خبره ده. ګورئ په بالټي کې به خپې کېدي آیت الکرسی به شروع کی، مخکې رستو درود شریف به ویښه دا لازمي خبره ده د برکت سیوا کېدلو دپاره. درود شریف به شروع کی، بیا به آیت الکرسی مبارک 101 پیری وې، په ځان باندې به دم داسې چې په ما باندې چې هر قسمه بندش دی یا د جادو اثر دی یا د نظر بد دی، که هر قسمه اثرات دي زما دا رشته د هغې د وجې نه کېږي، د الله تعالی په حکم د دې وظیفې په برکت باندې د دې آیت الکرسی مبارک په برکت باندې دی هغه ختم شي. بیا به ورپسې دا آیات د قرآن مجید فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دا آیات مبارکه په سوره یونس کې دی، سوره یونس کې دا آیات مبارکه دی، دا آیات مبارکه به 101 پیری وي. بیا چې کوم د آیات الکرسی نه وروسته ما حکم لګولی و پې چې د الله تعالی په حکم د دې آیات مبارکه په برکت باندې زما چې هر قسمه سحر وي، جناتو اثر وي، که بندش وي، که د جادو اثر وي، دا ټول د الله تعالی په حکم باندې ختم شي انشاءالله. ته بیا ګوره چې د دې رمضان المبارک د بختورو ساعتونو د برکته او د دې وظیفې د برکته ستا خدای پاک دا بندش، دا سحر اثرات، دا جادو مکمل ختموي که نه ختموي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساته، که د زړه غواړي ما د تاول ویلو د اجازت دپاره کمنټ او دا وظیفه مخکې شیر کا، انشاءالله خدای پاک به د مشکل حل کړي وسره.